دا خبره د 2003 ده چې د انډیا په یو کلي د تاریخ کې یو عجیبه کار شروع شو چې هر ورځ به د هغه ځای واړه ماشومان او وړې جنکۍ غیبېدلې او دا کلی د انډیا په ښار نیوډا کې موجود دی. د دې ورک شوي ماشومانو فیملی ډیر زیات پریشانه وو. دوی څو ځل پولیس سره رابطه وکړه خو پولیس د دې مدد نه کولو، تر دې پورې چې پولیس د ډیرو خلکو رپورټ هم نه درج کولو. د خلکو په ډیر پرشر باندې پولیس دا مسله انویسټیګیټ کا خو څه فایده ورته ملو نشوه. نه پولیس څه وکړو نه د دې ماشومانو څه پته ولګېده. وخت تېرېدو او 3 کاله په دې کې تېر شو او د دغه کلي نور هم ماشومان غیب شو. خو دا ماشومان چرته غیب شو چاته هم پته نه وه. خو لیکن بیا په دې کیس کې یو نوې خبره راغله. دا دسمبر د 2006 خبره ده چې د نټاري کلي یو سړی پولیس سټیشن ته راغو او هغه پولیس ته یو داسې خبره بیان کړه چې هغې دا کیس حل کو. دې سړي پولیس ته وویل چې په کومه ورځ زما لور غیبه شوې وه په هغه ورځ دا یو کور ته تللې وه او دا کور د دغې کلي په یو انتهایي پوش علاقه کې جوړ شوی و او دا کور د منندر سنګ نومي سړي و. منندر سنګ ډېر زیات مالداره انسان و او د سره د پیسو هېڅ کمی نه و. صدق ښځه به د انډیا په ښار چندیګړ کې اوسېده او منندر سنګ به په نیوډا کې د خپل ملازم سره په دې بنګله کې اوسېدو او د ده د ملازم نوم سوریندر کولی و. ملګرو د نیوډا دغه کس پولیس ته وویل چې په کومه ورځ زما لور غیبه شوې وه نو هغه په دغه ورځ د منندر سنګ بنګلې ته راغلې وه. خو پولیس بیا هم د دې سړي په خبره باندې څه اکشن وانخیستو. د دې نه پس دا سړی یو سینیر پولیس افیسر خواته لاړو. هغه د دې سړي شکایت واورېدو او دا یې هم وکتل چې واقعي د نټاري ګونا ماشومان غیبېږي او د دغه ځای لوکل پولیس د دوی پیدا کولو دپاره هېڅ اقدامات نه دي کړي. بهرحال د دې نه پس د دغه سړي د لور موبایل ټریس شو چې د هغې په ذریعه پولیس سوریندر کوهلي ته ورسېده چې دا د منندر سنګ نوکر و. هغه سره په دغه بنګله کې اوسېدو. سوریندر به د دغه سړي لور ته کال کولو او په کومه ورځ چې دا جنۍ غیبه شوې وه په دغه ورځ باندې د دې دواړو خبرې هم شوې وې. د دې ثبوت نه پس پولیس سوریندر ګیر کو خو لیکن ډېر ژر دا سړی د جیل نه آزاد شو. خو لیکن دا کهاني دلته کې ختمه نه شوه. یو څو میاشتې پس دسمبر 2006 کې د پولیس مخې ته یو داسې واقعه راغله چې هغې ټول پولیس حیرانه کړ. د منندر سنګ د کور شاته په لښتي کې د صفایۍ په دوران کې خلکو ته انساني ډانچې میلاو شوې. د دې نه پس پولیس سره څه بهانه نه وه نو هغه د دغې بنګلې مشر منندر سنګ او د هغه ملازم سوریندر کوهلي گرفتار کو او د هغې نه پس پوره کهاني مخې ته راغله. د پولیس په حراست کې سوریندر کوهلي دا اعتراف وکړو چې ما به د نټاري کلي ماشومان اغوا کول او دا یې هم وی چې ما به هر څه د دې کور مالک منندر سنګ په وینا باندې کول. ما به ماشومان راوسته او منندر سنګ به مړه کول. ملګرو چې پولیس ته د دې پوره واقعې پته ولګېده نو حیران پاتې شو. خو د دې نه پس سوریندر کوهلي چې پولیس ته کومه خبره وکړه هغه ناقابل یقین خبره وه. سوریندر کوهلي پولیس ته وویل چې ما او منندر سنګ به د ماشومانو غوښه خوړه، یعنې دا دواړه ادمخورانو. دې دواړو د 19 نه زیات ماشومان مړه کړي وو او د هغوی غوښه یې خوړلې وه. او سینیر پولیس افیسر ته دا هم پته ولګېده چې منندر سنګ به د دغه ځای لوکل پولیس له رشوت ورکولو او هغوی به یې چپ کول. ملګرو چې د دې خبرې د دغه ځای خلکو ته پته ولګېده نو هغوی د نټاري ګاون په پولیس سټیشن باندې حمله وکړه. دا خلک ډېر زیات غوسه کې وو او دا خبره پوره انډیا کې ډېر زر مشهوره شوه. پولیس په دې کیس باندې اکشن اخیستو باندې مجبور وو نو هغوی د منندر سنګ یو ملازمه چې د هغې نوم مایا و هغه یې هم ګیره کړه او د هغې نه پته ولګېده چې سوریندر کوهلي او دې جینۍ به په شریکه باندې دې بنګلې ته ماشومان راوسته او دې سره د دې خبرې هم پته ولګېده چې دوی به دا ماشومان مړه کړه او د دې ګردې وغیره به یې خرڅول. ملګرو چې د دغه ځای پولیس په ټایم باندې په دې خبره باندې اکشن اخیستی وی نو کیدای شي ډېر ماشومان د مرګ نه بچ شوي وي. بهرحال پولیس د منندر سنګ په چندیګړ کې کوم کور و په هغې هم چاپه وواله چې په کوم کې به د هغه ښځه او زوی اوسېدو خو په هغې کور کې هېڅ هم میلاو نه شو. ملګرو دا کیس 2 کاله پورې وچلېدو او په فروری 2009 کې دې دواړو ته سزای موت ورکړل شو. ولې چې داسې عجیبه او حیرانتیا والا کیس عدالت کله هم نه و لیدلی. خو لیکن دا کهاني دلته هم ختمه نه شوه. سپتمبر 2009 کې د انډیا یو های کورټ د دغې بنګلې مشر منندر سنګ باندې د سزا کیس ختم کو. دراصل د پولیس د ټولو رپورټونو مطابق دا سړی په دې کیس کې بې ګناه ګیر شوی او پولیس د ده نوکر سوریندر کوهلي باندې ټول الزام ولګولو. دلته دا خبره ډېره زیاته عجیبه وه چې منندر سنګ ته دا پته هم نه وه چې زما نوکر دلته کې زما په بنګله کې ماشومان مړه کوي او د هغې غوښه خوري. په دې خبره باندې یقین کول مشکل دي. خو خیر د ده په ملازم باندې سزای موت برقرار و. خو لیکن 2 کاله پس په 2011 باندې دوباره د انډیا سپریم کورټ په منندر سنګ باندې سزای موت فیصله ووروله او دوی دواړه په جیل کې د خپل سزای موت انتظار کولو. دوی دواړه 12 سال په جیل کې وو. په تیر شوي کال په 2023 کې دا کیس دوباره مخې ته راغو او د انډیا الہ آباد کورټ دا دواړه بیا رها کړه او دوی دواړو باندې سزای موت سزا ختمه کړه. تر دې دومره ثبوتونو نه پس د انډیا های کورټ دا فیصله وکړه چې په دې دواړو باندې هېڅ ټوس ثبوت نشته او دې دواړو د پولیس په پریشر کې دا جرم قبول کړی و. خو هغه غریب خلک وو چې چا بچي مړه شوي وو هغوی به دا کیس تر کوم پورې لړاولو. د دې دومره هر څه نه پس دا دواړه رها دي او خپله زندګي کوي او په دې کهانۍ باندې بیا یو فلم جوړ شو چې د هغې نوم سیکټر 36 و چې په هغې کې دا ټوله واقعه بیان شوې وه. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.